د بخون کې مهربان خدای په نوم درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ لټون نیوز. درنو کتونکو نن در سره په دې ورکوټي پروګرام کې یو ډېر ښایسته منظر او یو ډېر ښایسته ځای د دې سوات شریکوم د ګیمن پل سره نږدې دغه د خوازخیلې ګیمن پل سره نږدې دا یو ډېر لوی سویمنګ پول دی چې اوس جوړ شوی سږ کال او په دغه سویمنګ پول ته د سوات د سیمې چې کوم هلکان دي ځوانان دي ماشومان دي ډېر زیات ورته خوشحاله دي او په خصوصي توګه دا سلایډز چې پکې جوړ شوي دي واړه پې سلایډنګ کوي نو په سوات کې په خصوصي توګه په دې نوعیت یا یو پارک او یا به داسې ووایو چې داسې یو سویمنګ پول یا د لامبلو ځای نه و. عموما خلک چونکې دلته فیسیلیټي ډېره ده په سیند په غاړو کې په سیند کې لامبي خو داسې یو محفوظ ځای چې هغه د یو خطرې نه هم محفوظ وي د دغه اوبو خوند ته هم خلک واخلي په دغه یخو تازه اوبو ولامبي هم او بیا په تیره هغې ته سیاره څه خطره نه وي د سیند د وړلو یا داسې او بل اړخ ته چې دی په هغې کې د لوبو یا دغسې د سلایډنګ چې دی د حساب کتاب دا په هر ځای کې نه وي. داسې به ووایو چې دا د سوات هغه د بر سوات هغه یونیک سویمنګ پول دی چېرته چې هر قسمه فیسیلیټیز هم دي او په تیره واړه ته انجوای هم کوي. د دغه ماشومانو د دغه ځوانانو سره به هم یو څو خبرې کوو چې د دې پارک جوړېدل د هغې دپاره څومره د خوشحالۍ وړ دي هغه ورته څومره خوشحاله دي او بیا په تیره دا کاوش چا کړی دا کوشش چا کړی او دا پروژه یا دا پروجیکټ چې دی دا چا تیار کړی ولې تیار کړی نو موږ به په دې حوالې سره د انجینیر اصغر خان سره هم خبرې اترې کوو. اول ورځو دغه خلکو ته چې را څوک لامبي د دې نه به تپوس کوو چې دوی څومره خوشحاله دي او دا پارک څنګه ګڼي. موږ سره اوسئ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل تاسو څنګه راغلي د سویمنګ پول ته؟ او چې موږ دلته راغلي یو سویمنګ پول ته لامبل او دا ډېر زبردست ځای دی شیردلي جوړ کړی دی ډېر زبردست دا لکه زه ورته زبردست په دې یم چې بل په دې کې دا اوبه چې کومې دي د اوبه د کویاو نه دي صفا اوبه دي. دویمه خبر دا ده چې کو خیال کله په دې سیند کې به د ماشومانو لامبل نو دا ماشومان د اکسیویټر ځای نه کنلي وو هغې کې ډېر ماشومانان د خلکو پاچو دي واړه ماشومانان هغې ته کته غورځېدلي دي بیا پسې ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 والا پسې ګرځېدلي دي خو لکه اوس دلته کې هغه خطرې نه هم دا ځای بهر دی او ډېر ښکلی انجوی ځای دی او ډېر ښکلی زبردست ځای دی. مهرباني. تاسو به څه وایئ ملګري؟ بس موږ به هم دغه ووایو چې یاره دلته کې خلک راځي دلته کې د انجوی کوي او ډېره مزه کوي. داسې تا ولامبل که نه؟ ما خو نه دي لامبلي اوس په لامبم د خیره سره. نو ته به رښتیا ووایه په دې سلایډنګ به راټوپ وایې او په دې باندې به اوس راځم او ویډیوګانې به جوړوم ټیک ټاک لاو ډېره مزه به کوي. ټیک ټاک لا چې یارېږې خو ته نه دی باندې ولې یارېږم دا خو ډېره مزه کوي. نه مخکې دې پکې لامبلي او بله اوس پکې موږ لامبلي خلک یو ځل دې لامبلي دي او یو پیر مې لامبلي اوس بیا رالمه زموږ د مشر وی ځو چې بیا لږ انجوی وکړو دا واړه یې هم راوستو. نو څه ګڼې چې دا فیس میس خو مناسب دی فیس یې مناسب دی او ښه برابر دی یار او د دې بس په خبره اوبه هم چې دی فرېش دی او د کوی او فرېش اوبه دي صفا اوبه دي بل له دې نه دا واړه چې کو ټول واړه لګیا دي خطره پکې نشته دا واړه ټول لاغلي ایزي چې انټرټینمنټ کولی شي او ایزي. ماشاءالله تاسو راغلي نن د سویمنګ پول ته نوم هم څه دی؟ نوم مې زاهد دی او د خواجه خیلې سره تعلق ساتم چې هسې اول ځل لالې که نن مې دویمه ورځ ده. دویمه ورځ ده هسې مزه کوي؟ ډېر ښکلی ماشاءالله ډېر مزه کوي او ډېر د پېښور او کراچۍ خلکو ته به څه وایي ډېره ګرمي ده هغې ته نه وایي چې راشي که څنګه؟ کراچۍ او پېښور کسانو ته دا دغه ورکوم چې دلته راشي سوات ته او په سوات کې د دې دغه نه ډېر دغه والي انجوای وکړي انجوای والي بالکل. څه راته په دې سلایډ راښویدلی که نه؟ نه په دغې لږ یارېږم خو ماشاءالله د دغه ډېره ښکلې دغه ده. نه نو څنګه به ښکلې دغه ده چې ته دې یارېږې ته پکې لا نه راښویدلی نه څه پته لګي؟ لکه دا کسان یې نم پکې که نه نو ما لکه نورو ته خوشحالېږي او ډېر زیات. ته پکې ولې نه راځې څه وجه ده؟ نو خیر لږ یارېږم مړه دومره دروندباری خو هم نه نه خیر بس. دا بل ملګری هم دی جی السلام علیکم. سلام. نوم هم سره جی؟ سردار. نو تاسو هم سویمنګ پول ته راغلي؟ جی او موږ راغلي یو موږ خو کراچۍ نه راغلي یو او نن پیله ځل رالم دلته. کراچۍ کې به خلکو ته وایي چې بھائی دا سویمنګ پول به صرف په کراچۍ کې او په سوات کې به نه وي؟ دلته خو جوما پس ټایم ولیدی او ماشاءالله ډېر ښکلی ځای ده او ښه خوند یې راکوراله. هسې کراچۍ کې کم سویمنګ پول ته تللی وې کم چې په سند کې هغه
مختلف ځایونو پر سپر هایوی باندې دي هغوی د هغې اوبه خو داسې نه وي که نه هغه څنګه یو دا څه فرق محسوسوې دا فرق په دې کې ډېر دی هغې کې هغه هم ښه دي خو لکه دا ماشاءالله د کوهي اوبه دي او ښه دي صفا اوبه دي هغه اوبه خوږې نه اکثر سړی ښه نه جوړه کېږي هغې کې چې کیمیکل استعمالېږي که نه او دا د کوهي اوبه دي صفا اوبه دي په کیمیکلو شنې کوي او دا قدرتي شنې دا قدرتي شنې دي د خیر کراچوالو ته څه وایې که نه د سویمینګ پول حوالې سره کراچوالو ته خو زه دا وایم چې ما خو ډېر خوند راکړو او ډېر ښکلی ځای دی او هغو ته مې هم دا خاص دی چې هغه هم راشي انجوای به هم وکړي دا راته ووایه چې د دې ځای چې کوم عمله ده او کوم خلک چې دی یا ټیکټ حواله شوه د هغو انداز د هغې نه څومره مطمئن او خوشحاله نه جي هغونه خو ډېر څه خوشحاله یم او ډېر خوش اخلاقه خلک دي او الله دې ښه ساتي څه وایي چې مطلب دا دی چې محفوظ هم دی که نه یاره بالکل محفوظ دی بالکل دا خو مخکې هغه چا خبره چې سند ته به واړه لاړو نو هغې کې به اکثر واړه ډوبېدو که نه او دا اوس ښه محفوظه ځای دی نو ښه دی دا جي د خیر جی درنو کتونکو څنګه چې ما تاسو سره دغه چې سویمینګ پول حوالې سره خبره وکړه سویمینګ پول کې ډېر واړه هم راځي ماشومان هم راځي دلته هم دا ټوپونه د هوا دا سیزونه ولیدل دې حوالې سره دغه ملګري نه پوښتنه کوو چې دا سیزونو باندې خلک څه کوي او آیا دا څه په کرایي میلاویږي که نه د دې څه ترتیبي نو دغې حوالې سره دغه ملګری زموږ سره ولاړ دی دنه به تپوس کوو د دغه ټوپونه حوالې سره او دا د هوا نه ډک دا سیزونه چې دي د دغې حوالې سره به دنه تپوس کوو جی السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم هم دی جی ولید څه به راته وایې دا کم ټوپونه وغیره چې ښکاري یا دا جیکټ نو دا د دې څه وجه یې څه لپاره ورکوئ وړو ته دا خو د ماشومان لپاره دي چې کچ کچ ماشومان راځي کوم چې نمبر نشته هغو دپاره موږ دا راوړي دي دوبۍ نه او بل دا دي بس دا ډوبونه دا واړه ګرځي او مزې تیاري نو نو دې باندې بره په دې سلایډینګ کې هم راښویږي که څنګه سلایډینګ کې پکې نه راښویږي لاندې نه بس کم واړه چې نمبر نشي هغو پکې ځان له ګرځي نو هغې څه پیسې میسې چارجز ورکوي 50 روپۍ 15 منټ لپاره د وړو لپاره جاکټ یې دغه په 20-30 روپۍ باندې ورکوو او جی نو واړه ته انجوای کوي مزه کوي او ډېر نو اوس دا واړه راځي او وړي هسې راته ووایه چې دا ټول خلک خو چې تاسو د سویمینګ پول عمله یې که نه نو دا ټول خلک خو راځي انجوای کوي لامبي را لامبي خو تاسو پکې هم شته څه ټایم لامبئ که څنګه موږ خو چې شپه شي لایټونه ولګوو څوک نه یم بس ور ټوپ کړو یعنې د ورځې انجوای نه شئ کولی د ورځې نه شو کولی د ورځې خو به واړه تاسو ته پخپله پته ده نو هسې د شپې د لامبلو د ورځې نه بیا ښایي که څنګه د ورځې خو ځان لمبه ځای که نه څنګه چې ما تاسو ته وویل په وړاندې چې د دې سویمینګ پول جوړول دا آیډیا دا پروجیکټ باندې کار کول خلکو لپاره داسې د انجوایمنټ او د ریفریشمنټ ځای جوړول انجینیر اصغر خان چې دی هغه زموږ سره دی او د هغه سره به خبرې کوو چې اصغر خان دا فکر څنګه راغی السلام علیکم جی اصغر خان وعلیکم السلام د ټول ناول خو راته دا ووایه زموږ کتونکو ته چې خلک خو ډېر زیات خوشحاله دی د پارک ته ډېر زیات او ډېر خوند کوي خو دا ریزلټ خو اوس راغی چې خلک انجوای کوي دا چې د سره نه و نو دا آیډیا ستا څنګه راغله د ټولو ناول خو به زه ستاسو سره خپل تعارف وکړم زما نوم اصغر خان دی او د خوازخیلې تحصیل اوسېدونکی ما دا آیډیاز خو زموږ سره ډېر وو خو د ټولو ناول زموږ آیډیا د پارک وه نو د شیرخان انټرنیشنل پارک اینډ زو په نوم موږ یو پارک هم جوړ کړلی ماشاءالله بیا د خلکو ډېر زیات ډیمانډز وو چې یاره په دې پارک کې یو سویمینګ پول وی نو ډېر زیات خوند به یې کړی و نو خلکو ډېر زیات ویناګانې هم وې بل ډېر ماشومان عموما که تاسو وګورئ د خلکو ویناګانې هم وې خو ډېر ماشومان موږ وګورو نو د هغوی مور و پلار دی چې کم دوک رسېدل دی کم درد رسېدل دی هغوی به راتلو په دغه سیند کې به یې لامبل او شیولو کمې کندې ویستې وې او کم دا سیند کم ویلیو چې ورانه کړله نو د دې د وجې نه ډېر ماشومان چې دي سیند وړي دي او ډېر زیات کورونه چې دي هغه ویرانه پاتې شوي دي نو موږ وی چې یاره پیسې خو هر څنګه ګټلی کېږي خو چې موږ داسې یو سوچ وکړو چې په هغې کې زموږ کم دا نیو جنریشن کم ماشومان دي ینګ جنریشن دی واړه دي دوی ته پکې انټرټینمنټ هم میلاو شي او د دوی سیفټي هم وي بل دا خبره ده چې دوی راشي باقاعده سویمینګ وکړي او ویت پروټیکټ لکه په حفاظت سره دوی واپس خپل کورونو ته لاړ شي نو دا زموږ دپاره غټه د خوشحالۍ خبره ده او آیډیا د دې نه راغله څنګه تاسو ته ما مخکې هم وویل چې لکه خلک به ډېر راتلو چې یاره سویمینګ پول دلته کې مست دی نو موږ دا آیډیا راوړه او په خوازخیل تحصیل کې تاسو چې دا کم سلایډز اینئ دا زه په یقیندیانۍ سره وایم چې دا به په ملاکنډ ډیویژن کې بلکې په کې پي کې به په اولني ځل باندې موږ دا سلایډز راوړلي او مختلف سلایډز نور وینا هم کړله مختلف سلایډز به نور هم راځي نو زه د خپلو کتونکو ته د کیمرې پر سترګه باندې یو شارټ میسیج ورکوم
چې څومره هم ماشومان دي څومره هم ملګري دي هغوی دې راشي زمونږ د سویمنګ پول وزټ دې وکړي هغوی ته به دلته کې موږ ډېره ښه عمله ارینج کړله او بل دا خبره ده عموما که په سویمنګ پولو کې داسې وینئ نو پر ګنټه چې دی 100 روپۍ فیس دی ګنټه علي جی نو موږ صرف 50 روپۍ لو او د هر سړي خپله خوښه ده که 2 ګنټې لامبي که 3 ګنټې لامبي 4 ګنټې لامبي دا څه منیت نشتی نو زما کتونکو ته دا خواست دی چې تاسو راشئ دا سپاټ وینئ د دې سلایډز نه خوندونه والئ بل خپل ماشومان نه ولئ د خپلو فیملیانو سره راشئ نو تاسو ته چې دلته کې په دې سویمنګ پول کې څومره مزه څومره انټرټینمنټ حاصلېږي انشاءالله داسې به په بل ځای کې نه وي او بل غټه خبره دا ده چې دا د خطرې نه چې د خطرې نه بهر دی بالکل همدغه خبره ده چې د خطرې نه هم بهر دی دلته ډېر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي چې په هغې کې ګیدرینګ کې واړه دي مدارس دي یا داسې فرض کړه چې کالجز دي چې هغه خلک هم انجوای کول غواړي نو څه ګڼې اصغر خان چې دغه ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دپاره د دغه خلکو دپاره دی پکې څه عام رعایت یا صحیح ښیې که څنګه هغې ته څه میسیج بالکل جی تا حبیب الله صاحب ډېر ښکلی کوېسچن دی وکړو د دې په هکله به زه دا ووایم چې عموما ایز ا اونر د شیرخان انټرنیشنل پارک موږ چې څومره هم سکولونه دي کالجز دي د هغوی سټوډنټ د موږ 50% چې دی ریلیف دی ځکه که کم کسان د ګروپ په شکل کې راځي یا سویمنګ ته راځي یا پارک ته راځي نو هغوی سره به 50% ډسکاونټ کېږي زبردست ډېر ښه د دغه اعلان نه موږ اپریشیټ کوو د لټون په دغه سکرین باندې د اصغر خان دغه چې کوم ډسکاونټ افر چې دی هغه وکړو د دغه موږ اپریشیټ کوو بس وروسته یو څو پوښتنې دي یو خو دا چې داسې ما چې کله دا ځای ولیده سویمنګ پول یې ما لیدلې خو هغه دومره غټې نه وي نو ما وی داسې څه دغه نه کېږي چې تیراکۍ والا څوک داسې ماهر استاد یې سره تیراکۍ مقابلې یا داسې څه پکې ارینج شي بالکل جی او دا موږ رجسټر کوو چې کله دا پراپر رجسټر شي نو بیا کې د سویمنګ کمې مقابلې چې دي دلته کې زموږ یو ملګری دی ډاکټر صاحب دی هغه وی چې یاره دا زه رجسټر کړم نو بیا به کې د سویمنګ مقابلې انشاءالله کېږي به جي بل به راته دا وایي ښار کې موږ لیدلي چېرته چې موږ سویمنګ پولو ته تللي یو هغه اوبه په کیمیکلز باندې شنې کړي اکثر چې واړه ولامبي بیا کور ته راشي واپس ناجوړه شي سترګې خوږ شي سرې شي او ډېر زیاته مسله دلته کې که راته وایي چې دا اوبه د کوم ځای دي د سیند دي که څنګه او بل دا چې دلته خو سره کیمیکل څه ضرورت به نه راځي که نه دا عموما دا کم تپوس چې تاسو وکړو دا ډېر زیات ښه کوېسچن دی عموما تاسو چې ګورئ په ښارونو کې چې دي نو د کیمیکلز په زور باندې اوبه چې دي دا صفا کېږي دلته کې که موږ وینو نو د سیند غاړه ده او اوبه ډېرې په لنډو باندې په کوو کې راځي نو د دې دپاره موږ 3 کوی ویستې دي او په هره دویمه ورځ باندې د دې نه کمې دا استعمال شوي اوبه چې دي دا موږ ټولې وباسو بیا په سرپو باندې دا ډب چې دی دا په مرګرو باندې ښکلی بالکل د دې برابر کلین کېږي او هره دویمه ورځ باندې دلته بالکل فرش اوبه چې دا راځي او بالکل د کیمیکلو او د دې هېڅ ضرورت دې ته نشتی وروستی پوښتنه کوو بیا دې ډېر نه پریشانه کوو که لږ راته ووایي چې دا پوره پروجیکټ چې دی دا تقریبا په څو وخت کې کمپلیټ شو دا چې تا پوره تر ننه پورې چې بالکل اوکې شو دا پروجیکټ موږ تقریبا په دسمبر کې سټارټ کړی و او په د روجې تقریبا چې لکه په 10 مئی باندې دا دغه ریډیو نو تقریبا 15 میاشتې دی اخیستې دي دې پروجیکټ ټوټل کار د کړلی ځکه چې موږ عمله پې ګڼه کړې وه د سنیټرۍ کار یو له ورکړی او بل د دیوالونو کار بل کس له ورکړی او د پلستر کار پالټیانې پې ګڼې وې جي او جي او ډېره مهرباني اصغر خان موږ له د وخت راکړو مهرباني ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه درنو کتونکو دا و د دغه پارک اونر د دغه پارک ذمہ دار او بیا د دغه پروژې مکمل پلي کولو کې چې دی د دغه سویمنګ پول چې دغه منصوبه دا مکمل سویمنګ پول چې تاسو ولیده دا خوندور سویمنګ پول چې د انجینیر اصغر خان سپیشلی دا تیار کړی او بیا په 13 هغې د ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دپاره او د ګروپینګ دپاره پکې د کنسیشن اعلان هم وکړو هم د دې سره د خپل قربه حبیب الله همدرد او پروګرام منیجر رحیم یوسفزي ته ورکوي اجازت د ملتیا مو مننه کوم ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان